پاکستانی طالبان ځان د افغان طالبانو برخه اعلان کړه او د پاکستانی ریاست پر ضد بریدونو پیلولو اعلان یې وکړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. پاکستانی طالبان وایي په پاکستان کې د اسلامي نظام راوستلو پورې مبارزه کوو. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پی مشر نور ولي مسعود وایي چې دغه تحریک د افغانستان د اسلامي امارات یوه برخه ده او په پاکستان کې کفري نظام تر راچپه کولو او اسلامي نظام راوستلو پورې په مبارزه کوي. د پاکستانی طالبانو تحریک یعنی ټي ټي پی د پاکستان د حکومت سره د یوې میاشتې اوربند ختمه کړې او تور یې لګولی چې د حکومت سره یې چې کومه معاهده شوې د پاکستان پوځ په هغو کې پاتې راغلی دی. د ټي ټي پی پرون د پنجشنبې په ورځ ناوخته مطبوعاتو سره په شریک کړي خبر کې تور لګولی چې د پاکستان حکومت په لومړی نومبر د مذاکراتو اعلامیه خپروله. د هغې په ځای یې په 9 نومبر خپره کړې او په خپل سر یې خپره کړې وه. طالبانو تور لګوله چې 102 بندیان نه دي خوشي شوي. حکومت کمیټه نه ده جوړه کړې او د ټي ټي پی د ځینو کسانو د نیول کېدو او وژل کېدو دعوه یې هم کړې ده. د ټي ټي پی د اوربند نه غځولو بیان ته په سمدستي ډول د حکومت لخوا کوم خبرګون مخې ته نه دی راغلی. په 8 نومبر د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھري ویلي و د تحریک طالبان پاکستان سره د پاکستان د قانون لاندې مذاکرات کیږي او د معاهدې تر مخه مکمل اوربند به وي او پرمختګ ته په کتو به اوربند غځولی شي. هغه ویلي و په مذاکراتو کې په ریاستي حاکمیت، ملي امنیت، په اړوند سیمو کې امن، ټولنیز او اقتصادي ثبات به په نظر کې وساتل شي او افغان موقتي حکومت په مذاکراتو کې منځګړي رول لوبولی دی. چودھري د افغان طالبانو د حکومت په مذاکراتو کې د رول خبره په داسې حال کې کړې چې په 15 اګست طالبانو افغانستان په خپل واک کې اخیستی دی.